بله ورځ راته یو سړي وویل بل واده کوم مال ولې ویل ښځه مې توره ده مال دوه خبرې واوره یو دا چې تور په توره شپه اخلا او د سپین پوښتنه وکړه بیا یې لا اخلا سپینه ښځه به وکړي خو ځان له به نه کې بل چاله به وکړي او دا توره به ستا ښځه وي ما خبره پوهېږئ توره ستا ښځه ده او سپینه به بیا د بل وي بله دا چې په مخې د ارچا لاړې پرتې وي رحمان بابا وایي چې په مخې د ارچا لاړې پرتې وي که خاپیری د چین ماچین شي مه یې وینه تاسو خیال لاره عزیزانو عرض مې دا و چې غرض په ښځه کې خصلت او شرافت هغه دا دی رنګ خبره نه ده چې خصلت او شرافت پکې د انسانیت وي او نیکه وي او دینداره وي کروڑها ښایسته ښځې د دې ښځې په خپو کې قربان شي ښایسته څه ښایسته بخرم سپینه وي نو هم بزرګه شوه بعضې خرې سپینې وي که خیال نو د دې وجه نه عزیزانو تنور د اور کې به هغه ښځې او هغه سړي پراته دا د پیغمبر حدیث دی او د پیغمبر خوب دی چې کوم سړي خپلې ښځې لري او پردو ښځو پسې ګرځي او کوم سړي ښځې خپل میرونه لري او پردو سړو پسې ګرځي نن د ټول ملک حال وګورئ ما ته د تفصیل ضرورت نشته اوس دا ښځه او میړه چې مړه شي تر قیامته پورې به د دوی قبر د اور تنور وي کله به لمبې پاس راوړي او کله به ښکته وړي او کله به پاس راوړي او کله به ښکته کوه که نه ته ورپسې ختمونه او خیراتونه کوه ختمونه او خیراتونه د ملیانو دا ځان له سوداګري جوړه کړې هله ختم ورپسې وکړئ هیله ده چې خدای پاک دغه کوي د هغې هیله ده اوس در کې یو ملا راپاسم نظر کې خو مې ډېر ناست راپاسم در کې چې ختمونه له تلی که نه تلی لکه طالبه که نه تا د خدای دیر سپارې قرآن ووایي چې دړه نه دی قرآن بخلی دی مړي پسې ورکوي وله قرآن وریجې او پولاونه در نه ووایي او سپاره خپل مړي پسې بخي او مام ورته وایي خدای بنیاد وباسه نه در کې عقل شته نه در کې سړیتوب شته که چاته وایي چې څلوېښتي ده د مړي کور دی د میردین جومات شه چېرته جومات کې صفونه جوړ کا چېرته درای جوړې کا جومات له پکې والا خدای دې هلاک که چې وایي دا خلک به څه وایي دا خلک به څه وایي خلک دې تورې خاورې وخوري تورې خاورې د مړي څلوېښتي چې خوري پروردګار دی پې بادګوله کې چې په ټکي راوپرړېږي څوک چې د مړي وریجې خوري الله دې پې د بادګولې مرض کې چې په ټکي راوپرړېږي او مردار شي چېرته لار جوړه کا چېرته کوې وباسه چېرته خوار غریب یتیم کونډه رنډه یو بوره اوړه والا هغې کره ولېږه مړي پسې څه چل دی طالبان راولئ زمبی زمبی به کېږي او خیرات ورپسې زمونږ د دې جومات امام بیمار دی د دې جومات په دواړو سترګو ړوند دی ماشوم دلته لوی شوی دی ماشوم او په وینو کې لت پت په هسپتال کې پروت دی 2 کروڑه مړو ته به دواګانې کړي بله ورځ مې دی پاس ودرېږه دا وګورئ دا خاص شاګرد دی خپل مړو پسې مې باراوفاتو سکول غوښتل دنه پوښتنه وکړي بیا را سره پیسې وي یو بوره اوړه یو ټیم غوړي لس سیره وه که څو سیره چیني 15 سیره چیني سیر تورې چای دله مې ټانګه ډکه کړه او کور ته مې ورولېږله تاسو خیال راغی
دا دی مخامخ ناګیزانو عرض مې دا و په آرام کښېنئ که تاسو په دې سجدو منځونو بچ شوئ نو که مړم نو دومره سوټه غول مې په قبر وکئ او په دې که خدای تاسو پرېښوئ ټول ګپ دی دکانداري ده چا دا د پاکستان د لیډرانو دکانداري ده لکه مونږه دکانداري جوړه کړې وه چې ورونو اسلام راولم او په دې ملک اسلامي انقلاب راولم تاسو به جوړ رښتیا دي هغه له وایي چې غړپ یو د چرګ دا یو خو دا غټ اوږد پتوني یو دا لنډې پتوني که دی خیال هم کړی دی لنډي پتون کې غوښه ډېرې خو چې یو غټ پتوني دی خوله کې خورم ملا صاحب اوس څنګه چل کې خدای به خیر کې کوشش وکړو خدای به خیر کې کوشش وکړو لاړه زما په خبره پوهېږئ بل لیډر را پاسید رونو غریبي به ختموم که خیر د هغې نه مراد څه غریبي نه غریبان به ختموم چې په ملک یو غریب پاتې نه شي او ټول مردار شي بوټو د روټي کپړې مکان وعده کړې وه که نه لورې ویلي چې غربت به ختموم که نه اوس یې غربت ټولو له په دا سومبی ور ومنډلو که نه تاسو خیال راغی بل به راپاسي رونو زه کمیونزم راولم د چین په شان نظام او د روس په شان نظام راولم چې مساوات وي نو یو ته مې وی چې کمیونزم چې راولې اول د خپل بلډینګونه بنګلې پلازې پیجارو ګاډي دا ټول په دې غریبانو تقسیم که په خپل کور خو کمیونزم راوله نو بیا به په ملک راولې که په غبرګو کښېنئ چې په غبرګو کښېنئ نو سم هغه پسې ټوکری ټوکری کېږئ دا هغه قبایل دي زه د دې خبرې گواه یم زه چې بھٹو صاحب به په خپلو جلسو کې وي کہ میں 1 منٹ میں کشمیر لوں گا میرے پاس 70 لاکھ قبائل ہیں اولا کا قبائل ما سردی دا آغا قبائل دی کتاب پیندو یا رولو نن آغا قبائل ستا لور چه دا پاگی اپریشنی کی او خز او بچی والا پا کورونو کی پلانچرو باندی ہوئی دا سد انصاف خبر دا نو دام خدای عذاب دے چه سڑی لخپل مور پا بدو شی کنا دا بے نظیر خود قوم وزیر اعظم چلا خود مون مور دا کنا اس چه مور راتا خدای پا نالت کرے دا نو اس مون سو لغاریم پلار دے او دا مور دا نو خدای در تا مور او پلار پا غضب کری دی اللہ ملشا خبیاستا تاسو اغا دا قبائلم خدای پی جندلی دا خدای پی جندلی دوی له چې سرکاري سړی ورشي گورنر یا صدر یا وزیر اعظم کنه الله چې هغه ګډان وګوري هغه دروازې وګوري هغه ګنټې وګوري دې دوارګي خیبر جنسه ته وزیر اعظم اتلې وه د 20 لک روپو ګنټه ورته جوړه کړې وه اوس که زه ووایم چې بیجګر ملا درځي او د 2 روپو ګنټه مړی ملو خو 15 پیسې دلته زمونږ دکان ته یو تفریدی راغلی او دوایي اخسته نو او یا 80 روپو دارو ما ته چې دا ماشوم لږ دم کا مالم پیسې راکه که نه وایي چې ملو خو 15 پیسې دي نو مل د 80 روپو انګریزي دوایي باندې د 80 روپۍ ورکړي او زه به پې قرآن وایم نو ماله 15 پیسې راکړي دا سے کولا پٹکے بے پس جوڑ کڑے تیار کڑے اور صاحب چې گورنر لاړ شي یا بل وزیر اعظم لاړ شي او کولا پٹکے به ور پر سر کیو بیا به چرته لاس ماس ورکی نو خز ولا به ورشي چې خلو چې خزه دا سیټینګ لاس خو یې راکړه کنه دا سیټینګ لاس یې راکړه چې په سیویم خوڅا ولم وای دا څه ده کنه په باړه کې داسې کوي که نه کوي ښځو له بیا لګېږي چې خدای چې ګورنر صاحب داسې ټینګ لاس راکړه چې په سیویم خوڅاولم خدای چې څه کوي ډېر ښه کوي خو
مونږ تم څه سوچ پکار دی او پکار نه لاس چې مات شي د هغې سړی علاج کوي که دا قوم خراب دی نو بحیثیت پلار یا د بحیثیت خور بحیثیت مور د دې لاس علاج پکار دی دې سره تصادم نه دی اولاد چې هر څومره خراب شي څوک یې ولي نه په خپل رعیت څوک ګولی نه چلی د خپل رعیت د اصلاح کوشش کوي و ما عزیزانو د هر څه چې در سره کیږي من از بیگانگاه هرگز ننالم من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هرچی کرد آشنا کرد وای زه د بل چا د لاسه نه جاړما ما سره چې څه کوي نو خپل یارې کوي په خدای مې دې قسم نن پاکستان ته د الله نظر کرم نشته دا الله ارادي ورته خې نه دي نو انتظار کوئ چې په کوم رنګ عذاب کې به خدای رانیسي خدای ته رجوع شئ خدای ته التجا وکئ دا دعا کوئ چې یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معامله وکړه دا ته چې په کوم حالت کې اوسېږي که نه که دا خلک د سبا بیا په ګډېدو هم دې خلکو ته ونه لیده نو په دې مخ مې چوکه دا قوم به بیا ګډېږي بیا به ګډېږي زړه مه خوره دا ماته معلوم که سبا د الیکشن اعلان وشو ته به وګورې ښځې او نر به بیا ببر شي ښځې به بیا چیرمینې شي زمونږ ښځې د الیکشن په وخت کې چیرمینې شي په دې کورونو باندې ښځې ګرځي بجلیګر ملا به الیکشن ته ولاړي نو د بجلیګر ملا لور او ښځه به ګرځي چې بجلیګر ملا ته ووټ ورکوي نو یا الله په هغه ورځ باندې ماله مرګ راولئ چې زما ښځه او لور ماله ووټ غواړي زه به ښځه او لور ګرځوم چې ماله ووټ راکوي و په شرمونو وشرمې نن ستا اسمبلی د دې شرمېدلو نه ډکې دي چې دا غولانځورو به ورته ووټونه غوښته دا میلیګانې به وې او په کورونو به ګرځېدې او دا غولانځورو به ورته ووټونه وو او د غریبانو خپلې غولانځورې ورسره ایستې وې او په پولینګ سټیشن کې ورته څه کړې وې ایجنټانې کړې وې دا غولانځورې سبا به بیا داسې دا ملک د ووټ او دا ملک د دې قابل نه دی نه د ووټ قابل دی او نه د جمهوریت قابل دی بالکل شخصي حکومت ښه جابر چې کړک څوک کوي او سر ته هلته لړه کوي نن ستا د پوډرو څومره کیسونه دي په صوبه سره په عربو کې چې یو کیس وشي د پوډرو تړاک سر ته هلته لړه کوي ته وګوره چې بیا مانه څو پوډر خرڅ کړي که په دې پوډرو کې خو ته ورسره شریک یې ستا په جازونو کې ځي امریکې ته ستا په جازونو کې ځي لندن ته ستا په جازونو کې ځي سعودي عرب ته ته ورسره شریک یې لسو کسانو نه سر پرې کومه د پوډرو نوم خو د څوکوالي په دې ملک لسو نه نو هر څه چې کوې وروره ته راسره یې ته راسره یې زه چې کومه ګناه کوم ته راسره یې ما ته یو سړي ویلي چې تاسو دا مړو پسې خیرات چې دا مولیان خورئ دا جایز ده که ناجایز دی ما وی چې که جایز یم ته راسره یې او که ناجایز یم ته راسره یې ویل ولې مال خو زه یې خورم او ته یې کوې که نه خنزیره که تا نه کولی نو ما به څه ده خوړی نو مې کوه که نه هغه پیسې چاخوار غریب له ورکړه چېرته جومات کې ولګوه چېرته کوی پې وباسه چېرته لار پې جوړه کړه خو ته یې کې او زه یې خورم صرف دومره کار دی یو سړي ما ته وایي چې دا د امریکې ما وی چې مونږ به زیات تاسو یې تاسو څوک مت دا حکومت د امریکې خیرات غوندي
فرق دومره دی چې مونږ یې په ګوته سټو او تاسو یې په کاشوغه خورئ. ما نه راشي نو په ګوته یې داسې وسټم او ته په هوټل کې په کاشوغه خورئ نو غلخواره دواړه یو، خو ته په کاشوغه خورئ او زه یې په ګوته سټم. نو تروډ ملک ستا د امریکې تالي سټ دی. اوس څه چې ته کوې په دې ملک کې د امریکې خوشحالولو دپاره یې کوې. زه پوه یم ته دومره نادان نه یم. که خدای دپاره دې کولی اول ملګری دې زه یم، اول سرمانه پرېږه چې د خدای دپاره یي او زه یو جرم کوم اول سرمانه پرېږه. خو دا څه چې کېږي ستا ملک کې د امریکې دپاره چې امریکا دې خفه نه شي، که خدای خفه کېږي کروڑ ځل دې خفه شي. نو عزیزانو انجام بمدای انشاءاللہ دنیا مم خرابه ده. دنیا ښه ورځ به نه ګورئ چې ټیپر وي غوښه بنی، چې غوښې ټیپر بنی. ته پوه شو په خبره چې تیل وي غوړي بنی، چې غوړي وي تیل بنی. چې پرتوک دې نه وي کمیس به دې زوړي، چې کمیس دې نه وي پرتوک به دې زوړي. چې کېړۍ پونده دې شلېدلي بله به ورپسې درې ټانکې نوره شلېدلي. دغسې به یې بچی دی بدی در په در خاورې په سر ګرځي. اف ای به کړي، ام ای به کړي، بی ایس سی به کړی، در په در خاورې په سر به ګرځي، چپړاسیتوب به ورته نه میلاوي. داسې ده که نه؟ ټول پاکستان کې وګوره اف ای بی ای ام ای سی در په در خاورې په سر ګرځي، چپړاسیتوب ورته نه میلاوي. او چا د چا په لاس کې دي هغې منډۍ لګولې ده په چپړاسي باندې 50,000 روپۍ دي. ډېر شکر. باغ باغ کېږم چې درته ګورم او زما په مخ کې دا زوی دې روان کړی که نه. ځکه چې هغه ورځ مې یو سړی ولیدو نو هغه به په سایکل مخکې جنډه لګولې وه داسې داسې. نو ما ته راغی اوس یاره دا زوی مې بیه کړې ده. ما هغه جنډه څه شوه؟ ویل یاره بس یې کې خو ما نه ټلیفون مې راواغستم، مالوس ټلیفون کوم او جنډې والا ته دې ورلېږم. ویل هلته بله ورځ پولیس والا په بټ باندې ووالم، داسې لړه کړم چې ورغلی وم او په بټ یې ووالم. مال بس هغه جنډه راله او په ځان یې ولګوه. وروره کار ټول په هغې کې دی، کار په بزدګر مولا کې نه دی. بزدګر مولا باندې څه ټیپر خرڅی؟ نه مې در نه ووټ اخستی، نه لیډر یم، نه ممبر یم، نه وزیر یم، نه سیم نه سیم. یو آزاد سړی یم. چاته مې چې خوښ یې لسته ورشغم پروا د بادشاه هم نه لرم. مرګ او ژوند مې د خدای په لاس کې دي. خدای ژوندی کړی یم او خدای به مې مړ کوي. خاورې رانه هېڅوک هم نشي اخیستی. یو ګز کوتی به راته څوک وکړي، پکې به مې ښخ کړي. خبره خلاصه. جایګیر جایداد کروڑونه اربونه روپۍ نه لرم چې رانه به پاتې شي یم به چې های های. زما د 50 کالو داسې تجربه شوې ده داسې. بل ما علم قیافه ویلې ده. علم قیافه، علم قیافه دې ته وایي چې سړي ته داسې وګورې نو د سر نه تر خپو پورې درته پته ولګي چې دا د دې قماش سړی پونډ یې پېژنم. پونډ والله العظیم چې سړی مې په مخ کې تېر شي پونډ یې پېژنم. تاسو ما ته معلوم، ځان راته معلوم. د پوهېږم زمونږ سر سره به په قبر کې دا معامله کېږي. په دې تنور کې هغه د هغه سړي وي چې خپلې ښځې وي او نورو ښځو پسې به ګرځېده. پاکستان کې وګوره دا ښځې هغه ښځې دي چې خپل مړونه او خاوندان یې وو او نورو سړو پسې به ګرځېدې. اوس سهار نه تر ماښامه پورې ګرځئ. په دې پاکستان کې وګورئ چې د ښځو دا حال دی که دا درو. د پیغمبر دا حدیث رښتیا دی او که درو. که مې درته په سترګو ونه ښوده په سترګو نو دا ګیره به درته کلنګ په سترګو. ماسخوتن را سره شو صدر ته بوځم او زه به داسې ګیره پټه کړم او په سړک به ودرېږي او یا به په رشکه کې یا په موټر کې سواره شو. ته وګوره چې څومره ښځې لاس درکوي.
زه ناستم په موټر کې او جینکو لاس ورکو موټر ته ډرایور ورته ودرولو چې ودرولو ड्राइवर तो वही थे कहाँ जाना है हमें भी ले जाओ ना ड्राइवर वर्त वही थे तीरमान की शरीफ बैठे हैं जे वर्त अभी जमात तदा से तो माँ को गिरा पटके मटके क्या खंदला मंडी की ड्राइवर मारूस तो ना पशु को वालो मलदा भी सोकड़ वेलदा स्टाइलम की नोरा इजाफा रावस्ता चे टोला शपप दे सरको दा नाटक लगे दे टोला शपा तो खुदा कसम चिस्ता पाकिस्तान की 80% खलक चे दे खपलो खजो न खबरम नहीं ची बेगाई चरता शपा तेरा करे हुआ सार चराशी चरता तली वे खजे सवेलाई में लगा ना जोड़ा वागई करम शपा हाँ उसे लग तबियत खो दा बड़वाती पुख्तन تاسو دا غریبانو وای په ایمان اخو د سرمایدارو خزي دي کنه سویلای چې د چای دا غریبان دا د کوساډه به ځامن وای دا د سټماري موټماري اوسم بوزم اوس جمعه ورځتا دا خون بابا دیریتا اوسم بوزم ستاسو په ځای کریم زور کوم سید حسن پیر زیارت تا شیخ حبیب صاحب زیارت تا پینزو پیران ہوتا اسم بوزم چې د دې غریبو څومره ښځې پکې بې سړي ګرځي اسم بوزم بیا د جمعې ورځ د کوچي بازار ته اوس او په کوچي بازار کې څومره دکانداران چې دي دننه هلکانې کېنولي په کپړو یې نامې ایښي دي ما واخله څه شی وایي که نه ټول د جرندو نه وتي یې زما مخکې ځان نزبرګان جوړ کړي د اوو جرندو نه وتي یې ما واخله نو بجاج ته به وایي ما واله کپړه راواله نو هغه هلک به ورته وایي دننه راشه که په سترګو یې درته زه اندازون تقلید نه کوم په خدای دې باور شته چې ما یو کیس داسې لیدلی دی چې بورکا مې په سر کړې وه یو سړي ته مې وویل چې زه دا نه منم چې دا سړي ښځه به داسي ویل خلاصه خبره بس کور نه بورکا راوړه او بورکا مې په سر کړه چې بورکا مې په سر کړه پې باندې ورننه ایستم چې ورننه ایستم ما ته یې وګوره بس زه بار راووتم اسے ترالو بورکا میں ورکڑا والا مال یقین میرا بند واو رہی د کم سڑی خزا چے د بغیر اجازت د میڑنا بغیر د ڈاکٹر نا د علاج نا د دارو نا د مور مرنا د پلار مرنا د رور مرنا د مری ژوندینا بلا ناغه د خزا بار اوستا تپ په خاطی کا د بغړو دلای نه د جنازه کیږي نه د خدای بخي نه در پسې دوا خدای مني دوا د سپي غوندې ستا په دې مخ خدای دروي نن ټول داسې دي که نه ټول ملک داسې دی که نه دی وایي په ایمان او دا خو زما د کور خبره نه ده عزیزانو زما د کور نه ده دا خو د قرآن خبره ده ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قرآن میں قرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تاخذ قرآن خبره اوس چې د قرآن غوندې قانون خلاف ورزي کما خزا د میړه په سلاو کی دا میړه به دلا او خزا به ډمه که نه وي نن ستا ټول ملک داسې دی ټول ملک لاباد ملا پکې وویل چې د نواز شریف نه بې نظیره ښه ده خدای ښه کړې ده چې داسې سرې شونډې نه رایغاړه د چایینو بوداګانم په ایمان که ورته
زمونږ یو نیکه کېږي نو هغه له چېرته نفي ټلویزیون را لېږلی دی نو په ټي وي کې چې وګوري د بېنظیرې فوټو نو ما ته وایي چې وړکې په دا وړکې پسې ډېر باد مایا الله چې په ډبلو کې وګورم چې اترې دې مې دا زړه خوشحال وي